سلامونه او نیکې هیلې. افغانان ورونو، په دې دومره غټ خدای کې، په دې دومره غټه دنیا کې موږ صرف د افغانستان لپاره اور بند غواړو، سوله غواړو، هېڅ شی نور نه غواړو. نو زه ملا برادر صاحب ته، ملا ستانزي صاحب ته، د طالبانو صاحبانو څومره ټیم چې دی او د افغانستان د حکومت نه راغلی کم د سولې ټیم چې دی، خدای ته وګورئ چې د حل لاره وباسئ. ماشومان په بمونو سوري سوري دي. سهار چې راپاسو نور په دې هم خولې ستړې شوي چې 50 دلته شهیدان دي، 80 دلته شهیدان دي. ولې بس دی نور؟ ولې موږ انسانان نه یو؟ موږ حق نه لرو چې ژوند وکړو؟ زموږ ماشومان حق نه لري چې ولوبېږي؟ زموږ ځوانان حق نه لري چې سبقونه ووایي؟ ولې بس دی؟ بس د خدای په لحاظ دغه ویډیو د دې قطر دفتر ته ورسېږي چې ته په زړه باندې د رحم اوبه توی شي. دغه ټولو تېر شئ، د خپلو قدرت د خپلو دغه نه تېر شئ. افغانستان د سوله راولي، تباه او برباد یو. ماشومان هم شهیدانېږي، زنان هم بې عزته شوي، ځوانان هم شهیدان شو، ټول لاړه در په در یو. هغه یو طالب چې دلته مړ کېږي، د هغې په مور به څه تېرېږي، د هغې په خور به څه تېرېږي، د هغه په ښځه به څه تېرېږي، د هغه په بچیانو به څه تېرېږي. همداسې د ملي اردو واله تر څو پورې به تاسې ته موږ جاړو؟ تاسې ته موږ خویندې میندې راویستي سرکونو ته په برګو کې درته وژړل. زموږ ځوانان روان دي، قسم په خدای دی چې دا وطن شاړ کېږي. بیا زه به درته ویډیوګانې، تازه ویډیوګانې وښیم چې څومره خلک، څومره ځوانان زما د وطن نه روان دي. ویډیو ته پورې شیر شوې هم نه ده. تر څو پورې به موږ دغه منډې را منډې وو. د ثور انقلاب چې وشو، وروره خلکو کډه ویوړې پاکستان ته، مسافر شو، په کیمپونو کې وخت تېر کړو. چې لږه رڼۍ راله په 92 کې وروره جهاد ختم شو، چې دلته راله وروره ته بیا مجاهدینو جنګ شروع کړو، بېرته خلکو کډه ویوړې. بیا وروره صاحب مهربانه په 2002 کې بیا وروره حکومت راغی، د کرزي د خلکو بیا تمه پیدا شو چې افغانستان جوړېږي، بیا یې کډې راوړي. اوس بیا منډې وایي. ولې په موږ ټولو باندې سر ګرځېدلی. تاسې ټولو ته موږ د خدای په لحاظ باندې موږ تاسې ته منتظاري کوو چې یو د حل لاره راوباسئ، د یو حل لاره راوباسئ. نور تباه او برباد د دنیا د خندا یو. خلک د دنیا میډیا، د دنیا خبرونو والا موږ په خبرونو کې نه رالي. په فلسطین کې یو مړی وشي، ټوله دنیا پرې رپېږي. دغه قطر ته وګورئ څه رقم جوړ دی. تاسې ته وایم د حکومت چارواکو څه رقم قانون پکې دی. تاسې ته وایم طالبان صاحبانو څه رقم ملا په عزت دی، څه رقم طالب په عزت دی، څه رقم معلم په عزت دی، څنګه زنانه په عزت دی، څه رقم جوړ دی، شګې دي. او موږ ښایسته د جنت په شان دی وطن لرو. د بارودو پکې هم دا بوی دی. دغه ته د پای ټکی کې دی. زه تاسو ته نوې ویډیوګانې ښیم چې زموږ ځوانان د کوټې په لار باندې داسې پاکستان ته وړي په زرهاو. دا تازه ویډیوګانې چا سره نشته دی، ما ته رالیږل شوي دي. او هلته چې په ټرین یا په ریل ګاډۍ کې کښېني چې څه مزل وکړي، هلته پاکستانیان پوجیان ورته ولاړي، ماشومان او زنانه ترې ستنې کړي او دا ځوانان همداسې په دښتو کې خوشي کړي. د خدای اسرې ته همداسې را روان دي په 3 4 ورځې مزل کې. زه بیا ته په ویډیو کې وښیم. بس یې که دا ځوانان خو یو غټه سرمایه ده د وطن، چې زما ځوان په وطن کې نه، زما وطن به څنګه ترقي وکړي، زما وطن به څنګه په مخ کې لاړ شي. تاسې ټولو ته موږ ویو د خدای په لحاظ بس دی، بس یې د پای ټکی کې دی. دغه ولس ټولو تاسې سره دی. که چېرته وربند وشي، قسم په خدای دی چې دا ستاسې تندي به له ټولو مچې کوي. 3 ورځې وربند چې څنګه په موږ باندې اختري. نو خدای ته وګورئ، دغه ویډیو ورسوئ. او نور موږ تاسې نه هېڅ شی نه غواړو، صرف سوله ده نه غواړو چې زما بچی په بم کې نه، صرف د قلم خبرې وکړي، په بم کې وانه لوځي. نور موږ د شهیدانو نه ستړي شو. شهیدوب یو غټه مقام دی، خو موږ له الله تعالی دې ژوند ته هم رالیږلي. د خدای په لحاظ دغه ویډیوګانې وګورئ. دغه 2 اولنۍ دا تازه ویډیوګانې دي، ورپسې هغه زړه ویډیو ده چې تاسو ته معلومات وشي چې زموږ ځوانانو سره څه کېږي او چېرته روان دي، سرونه پرې وګرځېده. نور خدای ته وګورئ، نور سولې ته کار وکړئ او قربان اعلان کړي. دفدن خدای په پرېته دا چې زه ونې چې شم په دې کې د شرم څخه This is Afghanistan. دا ټول نیولې و، دا ګوره روان دی. یو غدي د دې نه مخکې 3 ګاډي خالص ولاړه. هغه د نور رایله کوي را رواني.
داسې بارډر باندې تا کړي چې پر خبر لا نه وي چې کوم ځای دی داسې ورته پام کوس ټول امتیازو ته تللي دي چکر وایي څوک اخوا ته دوه ډلې واوښتلې تر دغه غره نه داسې هغه ځای کې ووتلې داسې ګورئ ورته دا ټوله تر مخه ګاډي چې خالي سوي هغه دي اوس مونږ چې را مرزولو د دې نه بعد 500 نفر هغه ځای ته جیل ته نور را روان ول مونږ راوباسلو 500 نفر 400 اویا وو سیګنل کار نه کوي ویډیو ده داسې ګورئ ورته چې سترګې مو کار کوي ټول افغان دی او غرو کې ګوره له پاکستان نه را روان دي ګوره دغه ځای کې لاندې نه معلومیږي پر دغه ځای راوځي ګوره دغسې لږ سر دی دلته وسایي کوي او د دې نه مخ پراخه ورته ګوره اوس نو داسې ګوره ورته سترګه مو کار کوي ټول افغانیان دي د پاکستان تر روانو نیولي وو هو سره پورې ګوره غټه ډله هلته روانه ده زویا دا کونډه مور دې چاته پرېږدي هغه رنځوره خور دې چاته پرېږدي هغه ماشوم ورور به دې وړي